د درمل پلورونکو شرکتونو کاري اعتصاب. په کابل کې له تېرې پنجشنبې راهیسې ځینو درمل پلورونکو شرکتونو د پروشانو او د درملتونونو مسؤلینو کاري اعتصاب پیل کړی دی. د اعتصاب په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د درملو د واردولو ځینو سوداګرو اندېښنه ښودلې چې ګویا د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره غواړي چې د درملو واردولو سکتور 15 کمپنیو ته په انحصاري ډول ورکړي. د افغانستان د درملو د اتحادیې ویاند وایي د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې وروستۍ پریکړه ورته د منلو نه ده او پر حکومت غږ کوي که یې غږ وانه اورېدل شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. اعتصاب ما بابت از این بود که قرار است حکومت یا ریاست دوا و غذا طرحی را اینا ساختند که در این طرحشان قرار است که 5 شرکت وارداتی ساخته شود و این 5 شرکت تمامی ادویه کشور را به شکل انحصاری در اختیار بگیرند. ځینې سوداګر بیا وایي په هیواد کې دمګړی د درملو 400 شرکتونه او 14,000 درملتونونه فعالیت کوي چې په دغه شرکتونو او درملتونونو کې له 300,000 تر 400,000 پورې کسان پر کار بوخت دي چې د خوړو او درملو ملي ادارې له دغه پریکړې سره به یاد کسان ټول بیکاره شي. در این عرصه تعداد زیاد شرکت ها در حدود 400 شرکت و تعداد زیاد دواخانه ها مصروف خدمات دوایی هستند. انحصار از این سیستم و سپردنش به چند شرکت محدود مردم بیکار می سازه، مردم از خدمات باز می داره و این مردمی که سرمایه گذاری کردن هر طرف محصولاتشان در ولایات است به شکل اوگرایی است به شکل قرضه است و یا کلگی نمیتونن دفعتاً پول خود جمع کنن و یا متضرر میشن. ډېری کابل ښاریان بیا له دغې پریکړې خوښ نه دي او وایي این دوا غیر دولت پرونده پیدا نمیشه. دولت ما خواهش میکنیم که دواخانه روا کنه که مریضای ما کوما هستن چطور کنیم کجا برویم. خو له بلې خوا بیا د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره دا ادعاوې ردوي او وایي موږ تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. داسې کوم پلان چې د دوا تورید یا هم د فروشي یا پرچون فروشي څو محدودو کمپنیو ته په انحصار کې ورکړي هیڅ داسې پلان نشته. دا صرف اوازې او شایعات دي او نه هیڅ سند هغوی سره نشته. موږ د ولسي جرګې د روغتیايي چارو او ځوانانو او ورزش کمیسیون ته تللي وو. هلته هغوی کوم کاغذ خو د هغه د 6 کاله مخکې و چې هغه بیا عملي شوی هم نه او منظور شوی هم نه. سند ما دوی ته ویل چې که قانون کې موږ دا خبره ځای په ځای کړي یا مقرره کې یا په داسې یو لایحه کې یا پالیسي کې چې د کابینې لخوا منظور شوي دوی بیا کولی شي دا ادعا وکړي. غیر د دوی نه عادي ورقې چې زموږ د ادارې هیڅ نه ټاپه نه لري امضا نه لري که چا دوی ته ورکړي مي هغه کوم رسمي سند نه دی. په دې وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ګنګوسې دي چې ګواګي چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره غواړي چې هیواد ته د راوارد شوو درمل انحصار کړي. 15 شرکتونو ته اجازه ورکوي تر څو هیواد ته درمل راوارد کړي. خو دلته په کابل کې ډېری شرکتونه راغونډ شوي او د دغه پریکړې په هکله یې اعتراض کړی دی. دوی د دولت دغه پریکړه ناسمه بولي خو له بلې خوا بیا د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې دغه ګنګوسې ناسمې دي او موږ تر اوسه په دې هکله تصمیم نه دی نیولی. عبدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.